بسم الله الرحمن الرحیم د خپلواک.com درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه به قاری نعیم الله اصغری ستاسو په خدمت کې تیر ځلمن په دې باندې بحث کړو چې سحر ربط الرجل د سړی تړل کېدل هغه به موږ تفصیلا بحث وکړو. دغه علاج مو خو وس راځو د زنانه تړل کېدل کله کله دغه مشکل زنانه ته هم راځي. دا مشکلات چې پیدا کوي ساحر د دې په وجه پیدا کوي چې د خاون او د خځې په منځ کې بې اتفاقي پیدا کی او خبره په طلاق باندې یا په قتل باندې تمام شي. هغه ډیر حربونه استفاده کوي چې دا څنګه دا مشکل پیدا شي، دا په کومه طریقه باندې پیدا شي، دا په کار د اختلاف په دې کې پیدا شي. نو دغه نه یو څو علامات تاسو ذکر کوم چې په دې باندې تاسو دوه کنه شي چې دا علامات سره په مېرمن کې موجوده، تاسو باغې باندې بد ګمان وکړي یا بد شک په وکړي. او د دې سره سره دا خبره یاد وساتئ چې دغه کوچې ته علاج په وخت باندې ونشي نو د دې زنانه نه د مشکل لازم نارینه ته او کوچې د نارینه علاج ونشي د نارینه لازم زنانه ته دا ځکه جامع دی وبسر لګي. نو په دغه صورت کې علاج ته کوشش کول بګا چې علاج په خپل باندې وشي. خو یو خبره بلم تاسو د خبر نه مخکې یادوم چې په دې کې بعض الفاظ کو زه بیان نکم نو تاسو ذهن باغ باندې نه خلاصيږي. نو زه غواړم چې تاسو تفصیلا دا خبره وکم په کلا او په واضح الفاظو باندې چې تاسو اشکال کې پاتې نشي. په شپ باندې خبره خلاص نه کو په شپ طالب باندې خلاص کو چې دا خبره د سیده او تاسو دا ګماونه کې دا څنګه دي سپین خبره کوي. خبره دې کې د جکله زنانه تړل کی وتړل شي د ساحر د وجنه د طرف نه دغه علامه دا چې خاوند ته د ښکاری لکه د زنانه چې مخکې استعمال شوی ان شکونه کوي کنه شکونه کوي دغه سي ذهن ته د خبر راځي او د دې سره سره د سحر د دې راځي او په دې په بچیدانه باندې کیږي د زنانه په بچیدانه باندې کیږي چې بچی د دې اولاد ونشي د دې بچی ونشي د دې په کور کې اتفاق او اتحاد پاتې نشي. او د دې د بدبي د ماوي د فرق کوم د خاوند د ښکاری لکه مخکې د استعمال شوی کلاو کاری. نو په دغه صورت کې کوچیر د علامات تاسو مخکېږي نو په کار دقت نه کار والی حوصله نه کار والی او په کار تاسو د دې پلټنه وکړي د کېدې شي سحري او بل د جما په وخت کې د دې چې کوم د بچدانه د الټر شي نو د جما په وخت دخول نه کیږي لکه مخ ته یو شی راځي او دا دخول مکمل طور باندې نه کیږي. نو دا سره دا شک لکه چې دا مشکل چل نه ده نو به هم د سړي په ځل کې غلط اشکالات راځي. د اشکالات خبره نه ده دا یو مرض ده یو سحر په دې باندې شوی ده د دې بچدانه الټر شوی ده. د دې مثال لکه موږ چې یو دیګ راوړو الټه کیدو هغه باندې وبا چې هغه پیدا نه خو چې کله دې موږ راغلو په سر سم کېدو هغه کې بواجو نو به چې کوم دې پاغه او به زیات رسیږي او به چې کوم دې پاغه جمع کیږي نو دام دغه مثال دی. او د دې ټول هدف هم دغه چې د دې نسل پیدا نشي کوغه د سړي تړل کېدی کوغه د خځې تړل کېدی. بل علامه دا چې کله د جما په وخت کې د خځې کله چې سړی کورواله کې په دغه کې د خپوګه داسې تشنج رفرفي خپیو چتول نشي دا سره رپیږي لکه یو قسم تعقیب چې یو hebat پاغه باندې دا وله چې په دې باندې سحر شوی دا ډېر کمزوري ده دا چې کوم ده په دې باندې جادو شوی ده د دې حواس کوم ده بل چاخستې دي. او بل د جما په وخت کې لذت نه کوروالاته هیڅ قسم لذت هغه ته نه هیڅ قسم پویګ نه چې شي نه کیږي. او دا ټول هدف هم دا کوي چې د اولاد پیدا نشي د دې چې کوم د محبت او مینه پیدا شي. اکثر ځوانان په دا وخت کې دغه نه چې د جذباتو کار واخلي د شي چله واغه چله دادي واغدي بس کله خبر په قتل باندې تمامږي کله کوم خبره په بل شي باندې تمام شي. خو کله دا متمخ کې ویل چې دا مشکل به د خدای ناراضي سړی تم راضي د سړی اند چې کوم دا وچی کمزوري کیږي وړي کیږي او دا رنګ د سړی د ان چې کوم د تک سری د ګرمي د هغې ګرمي لکه ور کې چپرتي زګه دا دلته د دې مشکل تاسو د فنه کو د بل مشکل پیدا شو دا بل مشکل به په بل پیدا کیږي دا به په وینه کې شریکيږي به پاډو کې شریکيږي اعصاب دراسه ور کې به د مشکلات سره مخ کیږي چې دا
خاون او مېرمن دواړه خبر د اتفاقی په دغه باندې چې کوم تمام شي. قرآن کې الله فرمایي چې ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. دغه ود سر یادو چې د خزه د خاوند منځ کې به اتفاقی پیدا کی، جداواله پیدا کی. د خزه خاوند منځ کې جداواله پیدا کی. خو زه بار بار دا تاکید کوم چې د دې علاج صرف په قرآن او په حدیث کې پکار دی، نه په داسې مبهم الفاظ باندې، نه په داسې الفاظ باندې چې هغه شرکی الفاظ هغه بدعي الفاظ هغه باندې ګور دی علاج په کول پکار نه دی. یا داسې انسان چې هغه غیر مسلمي لکه مخکې ما ویلو چې څوک زیندوام رسول څوک بل چې ما علاج وکړي چې هغه ستا قرآن ستاره نه باندې ستا پیغمبر نه هغه څنګه علاج کوي. نو د دې سره یو بل خبره کول پکار دی چې کوچې ته پوه شولې یا عامل ته ویلا چې را په دې باندې سحر په مسانه باندې شوی مسانه ور شوی ده، نو هغه به کم چې د سحر چې کم آیتونه دغه دي لکه مثال سورۃ فاتحه شوله، آیت الکرسی شو، د بقره اخري آیتونه شو، او دا رنګ د دې سره سره واوحینا الی موسی فلما القوا، او دا رنګ والق ما فی یمینک. دا آیتونه د دې سره سره د دې آیاتونو لوستل په شاتو باندې لکه سورۃ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا غي لوستل په شاتو باندې هغه شاتو به راوخلي او په خپل عادت تناسل به پوری کوي به کوم جماو کې هغه سیر به ان شاء الله مات شي. او زنانه ته دا توصیه کوي چې زيتون تل به دم شي خپل مسانه په اړه شپه کوم دی غوړی. دا د دې علاج ده. کوچې موږ د دې بالمثل علاج شروع کو په غلطه طریقه باندې علاج شروع کو نه په وخت هم دغه شی، لیکن دا دغه علاج نه ده. موږ په هر حالت کې رجوع پکاره د الله او د هغه رسول ته چې موږ په طریقه باندې علاج وکړو. او ان شاء الله راتلونکي دغه به زمونږه ټاپک به زمونږه چې کوم د پسیر السبيان باندې چې دا سبيان څه شته وي. اکثر خلک په دې کې دوکه کیږي، خلک سبيان دی او دا دی واغ دی د چې واغ شله. موږ دغه حقیقت تاسو ظاهرو چې دا شته کو نشته، او د دې سره سره موږ دا ویو چې دغه مختصر علاج تاسو ذکر کوو. تربیه د الله فامان. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.